دی خور دا سوال کړی دی ما باندې چې کومه بیماری راځي مخکې به په میاشت کې 2 ورځې وه اوس ګډوډه شوه کله 3 کله 4 بیا په هغې کې مشکل دا دی چې کله وینه یي او کله زیړوالی او خړوالی او کله داسې شي چې میاشت پوره تېره شي او د بیماری په دې ورځو کې صرف زیړوالی او خړوالی بیماری وینه نه وي سوال دا دی کوم وخت کې چې دا زیړوالی او خړوالی وي دې وخت کې به مونځ کوم او که نه روجې به نیسم او که نه او دویم سوال دا دی چې دا کله چې وینې او کله خړوالی زیړوالی دا خړوالی زیړوالی به د صفا حالت حسابېږي که نه دا به هم په حیض کې حسابېږي الجواب حیض د وینه خو معروف وینه د زنانې پېژني هر چې د دې وینې سره د زیړوالی او خړوالی راځي نو د دې احوال دي که دا مسله مختصر یادوي او یاد هم کړه که نه نو ډېرې مسلې به دې سره حل کېدی شي ډېرې مسلې او که زنانو ته دا مسله داسې وښوولی شوه که نه نو د هغوی ژوند به په سکون شي ځکه زنانو ته دا مسله ډېره زیاته راځي مختصر دا مسله داسې یاده کوي چې زنانو باندې چې کوم زیړوالی او خړوالی راځي د هغې 3 احوال دي 3 اقسام دي یو زنانه باندې د میاشتې دا بیماري راله وینه ده وینه چې ودرېده نو په وینه پسې زیړوالی او خړوالی شروع شو یا داسې ووایه په اوله کې زیړوالی او خړوالی او بیا پسې وینه راله الغرض دا خړوالی او زیړوالی د دې وینې سره څه دی یو ځای دی یا ترې مخکې دی یا ترې وروسته دی خو متصل دی نو دا به حیض شمارلی کېږي دا به څه شمارلی کېږي حیض یعنې مونځ نشي کولی روجې نشي نیوی خاوند ورسره نشي میلاویدی ځکه چې دا هم حیض دی ولې حیض دی ځکه چې دا د حیض د وینې سره څه دی متصل دی په منځ کې طهر او صفایي نه ده راغلې او دلیل په دې باندې دا دی دا روایت امام بخاري معلقا راوړی دی امام مالک په موطا کې راوړی دی ام علقمه وی كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة وعائشة رضي الله عنها لبا زنانو لوخي را ليگو دي سيوڑی کونتکی لوخي و پاقی که با مالوچ پراتو او پا دی مالوچو باندی با زنانه زن وچ کڑو اگا زیڑوالی با پی لگی دلو تپوس بے کو دا عائشې نه چې دې باره کې ته څه وې ګوره هغوی سره دین دومره ښه و او موږ که هر قسمه بې حیایي دې کېږي هغه دې کېږي خو چې د دین مسله راشي نو بیا دې بعضو ته د خپله نام نهاد پښتو را یادې شي او یا هغه غیرت چې څوک یې غیرت وله منیم نه خو هغه درته بیا رایاد شي دغه ځای کې باقاعده د صحابه کرامو بیبیانو د تابعینو بیبیانو به عایشې له مالوچ کې دغه زیړوالی او خړوالی رالیږو چې ته دې باره کې څه وې موږ څه وکړو مونځ شروع کړو که نه نو هغې به ورته لا تعجلنا تادي مه کوئ د هغه وخته پورې چې تاسو هغه سپینې اوبه نه یې لیدلي چې د هغې سره زنانه ته پته ولګي چې زه اوس پاکه شوم د هغه وخته پورې صبر کوئ دا دلیل دی په دې پورې په دې باندې چې دا زیړوالی او خړوالی په څه کې شمار شو په حیض کې ځکه چې څه ورته ووایي وایي صبر کوئ صبر کوئ معنی د څه نه یعنې د مانځه نه د روجو نه خاوند سره د ملاقات نه لا صبر کوئ ها چې کله تاسو ته پته ولګېده او زنانه ته په خپله پته لګي چې زه پاکه شو کله به سپینې اوبه راشي او کله وچه شي نو بیا زنانه ته پته ولګي چې زه صفا شوم هغې ته به خپله پته لګي خو د هغه وخته پورې هغه ورته وایي چې صبر به کوئ نو دا اولنی حال شو